يمشون. رسول الله دی وخت قصه کوي چې درې کسانو درې مرګریو روانو چې دوتیو اخذهم المطر نا اچانک باغو باندې باران راغی سخت باران براغی نو دوی د ځان بچ کولو لپاره یو غار ته ورننوتو چې بدی کې وزن بچ کو د سنه د دې باران نه په غار کې بدن کینو نو بس هغوی د غار ته ورننوتو باقي کې انتظار کو چې باران به کم شي ومنګ راوځو فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل. نو د دې غره د بر طرف نه یو ګټ رااله یو ګټ راغی او د دې د غار د خله بند کړه نو بالکل په دوی باندې هرڅه بند شو فانطبقت عليهم نار سبي بند شو. فقال بعضهم لبعض نبي دوی د یو بل سره خبرې شروع جو ستري خو دا په زور نه خو کې انظروا اعمالا عملتموها صالحه لله سبحانه وتعالى. دې ذکرو کې چې هر یو سړی خپل نیک اعمالو باندې نظر واچي کومي چې الله لپاره خالص کړي خالص عمل فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. بس الله تبا سوالو کو د خپل نیک عمل بو ته وسیله کو نه کې دي چې الله دغه د لاسه زمونږ د مصیبت لري. په روایت کې راځي ويغيو بلتوي چې انه والله يا هؤلاء لا ينجيكم الا الصدق. په دې ټیم کې موږ نشو د دې مصیبت نه وته مگر پرشتیا سره صدق سره. فليدعو كل رجل منكم بما يعلم انه قد صدق فيه. نو بس به دې ذکر وکي چې کوم کار تاسو خالص د الله لپاره کړی تاسو به کې رښتینی وي اقا عمل بل الله ته وسیله کو او کې دي چې الله دغه د لاسه د مصیبت زمونږ لري. قال احدهم ولني خبر شروع کړه اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران. یا الله تدخو پتر چې زما مور او پلارو شیخان کبیران د عمر نم ډیر عمر ډیرو مشرانو کمزوریو ولي صبيه صغار او زما وروړه بچیمو كنت ارعى عليهم فاذا رحت عليهم حلبت. نو ما بيجي ګړي ساتلي کله چې بيجي ګړي ما د بهر نه راوستي نبي ما چې نو انداغوینا پی ولا شل یا بمودرول. فبدأت بوالدي اسقيهما قبل بني. نبي بدا پی چې ما راغستونو د دې بچونه مخکې او مامور پلار باندې دا پیس کول. واني استاخرت ذات يوم او يورد شنزلت شيوما فلم آتي حتى امسيت زجلال من ما خامشيو فوجدتهما ناما ذكرت لنا من غبودا بودا دوانو دي شي فحلبت كما كنت احلب. نبس ما پي ولا شل لك څنګه زما مخکې طریقه وا فقمت عند رؤوسهما نزل غوي دي سرونو سره ودريدم اكره ان اوقظهما نو د ډیر احترام او د قدر نه ما غوي پاسول نه شو چې دې سينو خوبي خراب شي. واكره ان اسقي الصبيه او دا خبره ممنه خوخه چې زدي ما شومانانو له د مور پلار نه مخکې پي ورکم. والصبيه يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر او د ما شومانان زما په دې خپو کې ناشتي او جاړي موږ له پي او دې سهار شو. فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك یا لکه د عمل ما ستد پر خالص کړي نو ففرج لنا فرجه نرى منها السماء. یا الله به کان لګوله قوا دا ګټ لګوله قوا چې موږ د اسمان وینو. بس الله سبحانه وتعالى هم د دې څنګه سوالو ک الله سبحانه وتعالى دا کانه خپل امر باندې وړقو. ادم کسینه فراو السماء اسمان وتخکار شو دي کې دومره اسمان وتخکار شو د وتول اربګي نو. وقال الاخر غدویم وی ډېر جيبه کسان دي ولنه سمه جوړي دیم توس ګور اللهم انها كانت لي بنت عم. یا الله ته پته چې زما د تر لوروا
احببتها كاشد ما يحب الرجال النساء یا الله ز باغی باندې دومره مینو ما لکه یو سړی چې په خپل خزه باندې ټول زیات مینې دي ز باغی باندې مینو فطلبت منها نو ما ډیری دغه مطالبه وکړي چې د خپل شهوت پوره کم فابت علی ناغب انکار کو نبی وخت دي سراغه چې قحط وانت ګراغه بارانونه نکیدو راکونه کم شونه د غریبۍ د لاسغه ما بشراله او ما نه سپیسې مو وختي نو حتى اتيتها ب100 دينار نو ما ته چې سید 100 دینار بل درکم اشرفي او تبه چې دینه زبستان خپل شهوت پوره کوم هغه مجبور بس هغه ته هم کړو فبغيت حتى جمعتها چې کله بس من تیار شو فلما وقعت بين رجليها او کله چې دغه دوخ په بمنځ کې کېناستم یعنی صرف لږ وخت پاتې د دوی د فحشي کولو ته والعياذ بالله قالت غيوي يا عبد الله اتق الله ويغي ما دوی چې د الله بنده د الله نه ویریږي دا خبر ويغي ما دغه ټیم کې کړو ولا تفتح الخاتم الا بحق او دا پرده مکوله مگر دې په حق سره یعنی دې خپل حق نکاح سره وکي وادو کې به دغه حق ادا بس دې کار سکے فقمت نويري د مر پاسې دما او ان شاء الله تفصیل نظر اعظم ګورې آسان کار نه باورېدو کوم باندې رسان لګي چې سره د زنانه دوخ په بمنځ کې کینی ورسه تیار بیا را پاسي نجويري دم يا الله را پاسي دما فإن كنت تعلم اني فعلته ابتغاء وجهك يا الله کدا کرما خالص ته د پر کړي ففرج عنا فرجه نو بس دا کانه موږ لریک الله دې لګلري کو بیا خودوم ردی جوته نشو د دریم نمبر دی وقال الثالث دریم اللهم اني استاجرت اجيرا يلا ما یو مزدور ځان لرا واستو د مزدوري د پاره کله چې هغه خپل عمل ختم کو فلما قضى کله چې هغه خپل عمل ختم کو قال اعطيني حقي بما توي چې زما حق ما لراك فعرضت عليه نموت اجداد بلدركم فرغب عنه نو هغه چې دي کې دي رغبت نو چې لګا دا مزدوري زنه عالم لا خپل حق پرې خو نو ما شروع کړه د حق چې د کم لګو هغه مې راوس نه هغه مې رورو ډیرو نو تر دې چې غواګانی او خان او بيزي او ګړي او دار څه دومره ډیر شو په ما په شراغه ما ته وی چې زماغه حق ما ته چې لارشه د کمی تاسو د غواګانی بيزي ګړي د ښکاری رسته ما ته وی چې اتق الله ولا تستهزئ بالله نو ویریګه ابو ابو خان دما یو زما حق نیولو تاسو رپروتونو بیا باغیله پاسو دما پورې خان دیم فقلت اني لا استهزئ بك ما تجد ابو خان دمنه فخذ فاخذه لارنا غاسچ وغټوري بوتلو فإن كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك يلا كذا کار ما استاده پر کړی ففرج ما بقي نه دا کار چې صورت نور لري کې چې مونږ وځو الله دې دا کار بالکل لري کو او په روایت کې راځي فخرجوا يمشون نو دوی بهر ته وروته خپل منزل ته روان شو دا واقعو په اختصار سره د فوایدونه او د ایمان نه ډکه واقعه ده بعض فائدې په دې واقعه کې اگر که د انسان سوچ کې او کینی وته دنیا فائدې به ګروزي اولنی فائدہ په دې حدیث کې ده چې کلم سخت راشي نو په سخت په سره راځي راحت راځي نو په شپه په رڼا راځي چرته په شپه په شپه د نظر راغلي نو چې څومره کسان باندې سخت د مصیبتونه دي هغه نه په کار چې خپل او سلو بیلی او بس د ژوند تنګ شي چې په ما باندې پلانې مصیبت ته غټ مصیبت چې غالبا نن سبا کچاته نه هغه چې قرضې به سړي باندې مالی مسله به وته
نو ته موږ دا وایو چې ګوره په شپه پسې همیشه رڼا راځي ورځ راځي په شپې پسې شپه چې هم نه راغلي او دا یاد ساتئ چې رب العالمین د اوو اسمانونو له پاسه هغه د بندگانو د حالات ویني او په دې خبر دی او په دې علم دی نو دا امتحانونه مصیبتونه راوستي مغه دي دغه د طرف نه دي او لري کون کې څوک دی دا رب العالمین او هغه ته چې څوک आवाज وکي او داغه نه دعا غواړي نه هغه اوري او هغه جواب هم ورکوي ذکر الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی امن يجيب المضطر اذا دعاه الله یغسوک ته چې کله یو مصیبت زده انسان مصیبت پیره پازي چې وي نه غسوک ته چې هغه خبري اوري یو رب العالمین دی په مصیبت کې الله سبحانه وتعالى د چغوال دعاګانې غوښته د دې له مصیبت چې الله سبحانه وتعالى لري کوي خو زموږ مرز خدای چې موږ مصیبت کې الله نه یادو موږ دنیوي چې کوم حالي باغې به سیمنډي وو رب العالمین پر خو دی الله سبحانه وتعالى هغه ذات ته چې هغه د علم او د قدرت او د احاطه په لحاظ سره موږ ته مریض رګون نم زیات نږدې دي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي او کله چې زما بندگان ته تبوشي کې پیغمبر زما مبارکي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان زي یقینا ډیر نږدې ما د خپل بندگانو ته اجيب دعوة الداعي إذا دعان کله چې دعا کوونکې دعا غواړي هغه الله اذا قبلهم